دوه کارونه چې په دې کې د ګوري دی هغه دا دی چې په 10 تاریخ د محرم باندې 10 تاریخ په دې باندې روزه نیول دي او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ما د الله نو امید دادی چې مخکینی څومره یو کال ګناهونه دي الله پاک دې روزي سره انسان ته معاف کوي نو کوم خلک په دې کې الله پاک توفیق ورکړي 10 تاریخ باندې نو یو روزه البته چونکه دا روزه به يهوديان نیوله د يهوديانو سره د مشابهت نه او یو شانوالی نه ځان بچکول د پاره د پیغمبر علیه السلام ارشاد دی چې دین یو مخکی یا یو ورسته روزه دانی ول پکار دي نبی علیہ السلام چې کله مدینه منورې ته تشریف راوړ يهوديانو مدار روزه نیوله نو پښتنه وکړه ودا د سر روزه ده په دې ورځ باندې 10 محرم باندې الله زموږ پیغمبر موسی علیہ السلام او زموږ مشرانو ته د فرعونانو نجات ورکړو نو موږ د شکر په تور باندې شکریا په تور دا روزه نیسو نبی علیہ السلام یې اخو زموږ ورور دی موسی علیہ السلام پیغمبر دی موږ ډیر حقدار یو چې دا روزه موږ ونیسو بیا صحابه ته فرمایل کاینده کال موږ وو نو بیا به سره نه هم نیسو خو بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو ایته موقع میرو نشو نو نه هم یا یو ولسمه ور سره نیول پکار دي چې دوه روزي کچا نشو نیوي صرف لسمه باندې د اجر او ثواب ملاويږي یو خو نیوي شي کنه خدا یو دې لپاره ده چې د يهوديانو نه مشابهت نه مونږ اوسو کسو چا بیا د سوزر د وجه نه دوه نشي نیوي دا یو خامخونیس نیو کار دغه